په نغلو کې د لمریزې برېښنا تر ټولو ستره پروژه 1500 سولرونه لمر یوازې د رڼا سرچینه نه ده بلکې دا د هیلو څراغ دی چې افغانستان راتلونکې لاره روښانه کوي. په هغه ځمکه کې چې لمر هره ورځ په خپلو لوړو غرونو او پراخو میدانونو کې راښکاره کیږي یو فرصت دی چې کولی سي د میلیونونو خلکو ژوند بدل کړي. افغانستان چې یو بډایه تاریخ لري اوس هڅه کوي چې د لمریزې انرژۍ په کارولو سره د خپلو خلکو لپاره یو باثباته او روښانه راتلونکی رامنځته کړي. د نغلو پروژه په هیواد کې د لمریزې برېښنا لومړی سټیشن دی چې نه یوازې تخنیکي لاسته راوړنه ده بلکې د برېښنا انرژۍ د خپلواکۍ په لور د امید، ځان باور او حرکت نښه هم ده. د افغانستان په زړه کې یو داسې هیواد چې له کلونو راهیسې له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مبارزه کړې یوه داسې پروژه رامنځته سوې چې د بدلون او بسیاینې په لور د باور لوی سمبول دی. د نغلو پروژه په هیواد کې د لمریزې انرژۍ لومړنۍ او ستره پروژه ده. دا پلان د دوامداره طبیعي زیرمو د استخراج او د یوې خپلواکې راتلونکې په لور د حرکت لپاره د یوې نوې تګلارې استازیتوب کوي. د نغلو پروژه د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا په ظرفیت د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې موقعیت لري. د لمریزې برېښنا دغه ستر استیشن په 70 جریبه یا نږدې 14 هکتاره ځمکه کې جوړ شوی او 1500 پرمختللي سولر پینلونه یا تختې لري چې هر یوې د 515 واټه برېښنا ظرفیت لري. د دې تختو سره سره عصري انورټرونه او د کنټرول ځیرک تجهیزات دا سیستم توانوي چې د کابل او شاوخوا سیمو د زرګونو کورنیو لپاره لمریزه انرژي په دوامداره برېښنا بدله کړي. دا پروژه نه یوازې د افغانستان د انرژي د بدلون په برخه کې یو لومړنی ګام دی بلکې د 11 میاشتو په لنډ تطبیق او د کورنیو انجینرانو د تخصص څخه په استفادې سره دغه پروژه د ملي مؤثریت او وړتیا یو بیلګه ګرځېدلې ده. د 25 کلونو ګټورې استفادې سره د تختو کارول او داسې ډیزاین چې په ساعت کې 120 کیلومتره سرعت پورې د قوي بادونو په وړاندې هم ډیر مقاومت لري د دې پروژې دوام او کیفیت ښیي. د نغلو پروژه یوازې د برېښنا د برابرولو لپاره نه ده جوړه شوې بلکې دا د پاکو او نوي کیدونکي سرچینو کارولو په برخه کې د هیواد پر وړاندې د بدلولو انعکاس دی. دا اقدام نه یوازې د فوسیل تیلو سرچینو او د انرژي په وارداتو باندې تکیه کموي بلکې په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا د کمښت ستونزې د حل کولو پر برابر هم ډیره مرسته کوي. له بلې خوا دا پروژه په چاپیریال باندې مثبته اغیزه لري ځکه چې د لمر څخه د برېښنا تولید د شنو خونو غازونو راوتلو او د هوا ککړتیا کموي. دا لاسته راوړنه یوازې د کار پیل دی. اسلامي امارت پلان لري چې دغه پروژه د ننګرهار، لوګر او هرات په ګډون نور ولایتونو ته هم وغځوي. د ورته برېښنا سټیشنونو په پراختیا سره د هیواد د انرژي یا برېښنا نقشه کولی سي ژور بدلون راولي. یو بدلون چې د نوي کیدونکي یا د تجدید وړ سرچینې اصلي رول لوبوي. د هغې ورځې تصور وکړئ چې افغانستان په سیمه کې د پاکې انرژۍ د صادروونکي مقام ته ورسیږي. هغه ورځ چې د لمر هره وړانګه نه یوازې د دې هیواد وچې ځمکې او لوړ غرونه روښانه کوي بلکې د کورونو، ښوونځیو او صنعتونو لپاره د اړتیا وړ انرژي چمتو کوي. د نغلو پروژه یوازې یو پلان نه دی بلکې دا یو ستر ارمان ته د رسیدو لپاره یو روښانه څراغ دی. لمر نه یوازې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت لپاره د تودوخې او رڼا سرچینه ده بلکې د ځواک، خپلواکۍ او هیلو سرچینه هم ده. لمر په افغانستان کې هر ورځ ځلیږي خو اوس دا ځل نوې معنا لري د پرمختګ، بدلون او ولاړې معنا. د نغلو پروژه یوازې یو ستر پیل دی
د یو هیواد په زړه کې یو داسې وړانګه چې د هرې ننګونې سره به مقاومت وکړي او د هرې لاسته راوړنې سره به د آبادۍ امید ډیر سي. هغه ورځ به راسي چې دا هیواد به نه یوازې د انرژي اړتیاوې پوره کړي بلکې په سیمه کې به د نوي کیدونکي یا د تجدید وړ زیرمو د کارولو لپاره به یو ستره نمونه سي. لمر نور یوازې د رڼا سرچینه نه ده بلکې دا د هیلو څراغ دی چې د افغانستان راتلونکې لاره روښانه کوي. ډیره مننه چې تر پایه زما سره په ډیر خوند سره ملګري واست. که تاسو غواړئ د افغانستان د نورو پروژو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د سابسکرایب ټنۍ کېکاږئ او خپل نظر هم موږ ته ووایئ چې د کومې پروژې په اړه موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړو. تر بیا پر پاک الله او مهربانه خدای مو سپارم.